ایران ته د متقي سفر پټ راز ښکاره شو. دا چې ولې سي او هلته څه کوي جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ځینې خبري سرچینو وړاندوینه کړې چې ایران ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ممکن د دوی خلاف د پنجشیر د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د هرات مشهور قماندان اسماعیل خان سره وویني. متقي پرون د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته په سفر لاړ. ځینو رسنیو ویلي چې په دې سفر کې په ډیر ګمان د ایران استخباراتي سازمان د طالبانو او ځینو ایران پلوو طالب ضدو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي. طالبانو او ایران کې میشتو مخالفو لوریو یې په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده مخکې د ایران یو بل نږدې افغان سیاستوال حاجي محقق چې د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د طالبانو خلاف د مقاومت عالي شورا په نوم د یوې ډلې مخکښ غړی دی. محقق ویلي و په خیر طالبانو سره خبرو ته پر جګړې لومړیتوب ورکوي. ایران بیا د دواړو لوریو ترمنځ د سولو خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی څرګند کړی و. ایران پر طالبانو او مخالفو جنګ سالارانو یې له پخوا څخه پراخ نفوذ لري او په مختلفو مرحلو کې مالي او پوځي مرستې ورسره کړي دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.